درنو دوستانو، بیا هم ستړي مشئ. مرګ په څو دی د پولیسي ناول دوهمې برخې ته راورسېدو. نو پیل یې له دې ځینه کوو. بې له دې چې زما ځواب ته صبر وکړي، بیا لګیا شو. رښتیا دا ستا ورور چې ووژل شو، د هغوی غچ به څوک او د چا نه اخلي؟ مطلب یې دا و که د غچ اخیستو خبره شي نو باید له ما واخیستل شي، ځکه زما ورور د پیسو په بدل کې بې ګناه خلک بې ژونده کړي وو. کېناستم، سر مې په دواړو لاسو ونیو. ومې ویل که ځان را وپېژنې زما اندېښنه به کمه شي. باید خپله پوه شي څوک او څه کاره یم. نور نو شک نه و چې هغه د امنیت کارمند دی. ما باید ورسره ډېر په احتیاط چلند کړی وای. ومې ویل که د ورور په کړي کار مې نیسي نو قسم درته کوم چې زه له هیڅ نه هم نه یم خبر. مسکی شو. د یو کس د تېروتنې او ګناه زور له بل چا ویستل سم کار نه دی. په دې خبره مې ترې ویره په کمېدو شوه. هغه بیا ځان ته سګرټ بل کړ. وی ویل تا د عاشقانو کوڅه لیدلې؟ د هغې بل سر خو بند دی. تور پرونر به هملته کوم کور ته ننوتی وي؟ زما دې خبرې ته هیڅ نه و پام شوی. ومې ویل کیدای شي د سګرټو ډبه یې له لایټر سره راته ونیوه. نوم مې قاسم دی. که بیا ضرورت شو خواته دې راځم. نور لاړه. بې له دې چې پوه شم څه شي ته راغلی و او څه یې غوښتل، کټ کې وغځېدم. ښه شېبه مې ورور سترګو ته ولاړ و. سګرټ مې څکول او بیا فکرونه، اندېښنو او ناځوابو پوښتنو ته د خیالي ځوابونو پیدا کولو کې ویده شوم. سهار د لمر را پورته کېدو سره راجګ شوم. د پیسو بکسه مې خوندي کېښوده. د تومانچې شاجور مې ډک او په بډه مې کړه. د دې تومانچې ښه والی دا و چې بې غږه وه او نښه ویشتل مې د عسکرۍ په تعلیمي مرکز کې زده کړي وو. 3 میاشتنۍ دوره وه، خو زه ترې په 2مه میاشت را تښتېدلی وم. د نااشنا کس له دې خبرې سره چې د عاشقانو د کوڅې بل سر خو بند دی ما د پړي سر پیدا کړی و او اوس اسانه وه چې د دې لوبې شروع له کوم ځای نه وشي. کور نه راووتم. ما نه غوښتل وینه مې سړه او غچ اخیستنه د بل وخت ته پاتې شي. په سړکونو لا هم ګزمه‌يي رینجرې ګرځېدې. ډارېدم چې له تومانچې سره ونه نیول شم. ځان مې د عاشقانو کوڅې ته ورساوه. دا کوڅه له قمندانۍ سره په 200 مترۍ کې وه. ټول کورونه عصري جوړ شوي وو. دا معلومه نه وه چې هغه موټر به کوم کور ته ننوتی و او دا چې اوس به هم د همدې کوڅې کوم کور کې وي او که وتلی نه پوهېدم. د دې لپاره چې پوه شوی وای ټوله ورځ د کوڅې مخې ته تاو او راتاو شوم. د سهار چای او د غرمې ډوډۍ مې یو ځای مازدیګر کې وخوړه. کوڅې ته څو موټر ننوتل او څو ترې راووتل، خو زه تور پرونر ته انتظار وم. د ماښام له تیاره سره نور هلته ګرځېدو را ګرځېدو باندې خلک شکي کول. باید داسې ځای پټ شوی وای چې کوڅه مې ترې لیدلی شوی، خو دلته هیڅ داسې ځای نه و چې پټ شوی وای. په پای کې یوې ببرې ونې ته وختم. کوڅه مې ترې څارلی شوه. دا ویره را سره شوه چې کوم چا خو به ونې ته په ختو نه یم لیدلی، خو هلته هیڅوک نه و. آرام آرامي وه. تیاره خورېده او له ما سره په پټېدو کې مرسته کوله. نه پوهېدم چې دې کوڅې ته ولې د عاشقانو کوڅه ویل کېده او نه هم راته پرې پوهېدل ضروري و. ما باید دا معلومه کړې وای چې هغه تور پرونر رښتیا هم همدلته کوم کور کې دی. سګرټ ته مې سخت زړه شو، خو په ځان مې د دې لپاره سخته تېروله چې د لایټر لمبه د کوم چا را پام نه کړي. ساعتونه ووتل. خوب را باندې سر دروند کړ. سترګې مې پټې پټې کېدې، خو له دې ویرې ویده کېدای هم نه شوم چې ونه غورځم. شپه پخه شوې وه چې د یو کور دروازه خلاصه او د موټر د ګروپونو رڼا کوڅې ته راننوته. نږدې له خوښۍ او وارخطایۍ نه لاندې غورځېدلی وی، خو ژر مې ځان کلک کړ. هماغه پرونر راووته چې 2م ځانمرګی ترې راکېوته او ما یې لټه کوله. یو ځل بیا راته داسې ښکاره شو چې خوب ګورم، خو کله مې چې د پښې زخمي ځای زور کړ راغلی خوب مې هم درد وتښتاوه. موټر له کوڅې راووت او څو شیبو کې له سترګو پناه شو. ویل مې کاش موټر را سره وای او ورپسې شوی وای، خو زه باید دې ته نه وای خفه شوی ځکه موټر تللی و، کور خو نه و تللی. راکېوتم. د څو کورونو په دروازې امنیتي کمرې لګېدلې وې. له سر نه مې د غاړې د سمال تاو کړ چې پیژندل مې سخت شي.
کوڅې ته ننوتم او هماغه کور ته مې ځان ورساوه چې موټر ترې راوتی و. نه پوهېدم چې هلته به څو کسه وي. ویل مې کاش اوس هغه پخوانی کوڅه ډبي ملګري را سره او یوازې نه وی، خو دا جګړه زما وه او خپله مې باید مخ ته وړې وای. د دروازې خلاصول راته سخت نه ول، خو په ټیټ دیوال اوښتل راته ښه ښکاره شول. همدا شیبه یو بل ښه کار دا وشو چې د کور لګېدلي ګروپونه مړه او تور تم شو. په دیوال له جګېدو وروسته مې ځان انګړ ته وغورځاوه. د پښې درد مې بیا راوپارېده، خو اوس مې باید دا درد هیر کړی وای. یوې وړې غلطۍ له ما ژوند اخیسته. خاموشي او تیاره مې یو ځل بیا په زړه ویره راننه ایسته. داسې راته ښکاره شوه چې په خپل لاس ځان مرګ ته ورکوم. خو چې ورور به رایاد شو او هغه خلک چې هغه له ځان سره بې ژونده کړل، بیا به مې وجود اور واخیسته او دا اور په بل څه نشو مړ کېدی. په کراره قدمونو د دهلیز تر دروازې ورسېدم. دروازه نیم کښه وه. څنګه چې مې غوښتل دننه شوم. غږ مې واورېده، اوس ویده شه، نورې خبرې به سهار کوو. انتظار مې وکړ چې غږ ویستونکی له دهلیز نه تیر شي. د دروازې د بندېدو له غږ سره ورننوتم. د خوب ګروپ دهلیز کې پیکه رڼا جوړه کړې وه. 2 خونې او دواړه دروازې بندې وې. پاس یې نه ختلې وه. شروع مې باید له لاندې نه کړې وای. یوې کوټې ته ورننوتم. سترګې مې له تیاره سره په اشنا کېدو وې. کټ کې پروت کس داسې فکر وکړ چې زه یې ملګری یم. دلبره بیا څنګه راغلی؟ او چې تر څو په اړخ راوخته ما توپانچه په سر ورکېښوه. ورته ومې ویل په کور کې څو کسه نور دي؟ هغه چې له داسې پیښ سره د مخ کېدو په تمه نه و، په بنده ژبه یې وویل یو بل ملګری مې دی. غوښتل یې بالښت لاندې ایښې وسلې پسې لاس تیر کړي، خو په سر مې د تومانچې په لاستې ښه کلک وواهه. بې حاله شو. لاسونه او پښې مې ورته وتړل او په بل ملګري پسې ور روان شوم. خو څنګه چې له کوټې راووتم، دهلیز کې له هغه سره مخ شوم. یوه شیبه حیران و، بیا یې پاس منډه کړه. زه هم ورپسې شوم. د زینې نیمایي کې مې له پښې راکش کړ. پړ مخ یې وغورځېده. په ملا ورکېناستم. ورته ومې ویل ښه به وي چې ځان ته یې سخته نه کړي. د بل ملګري څنګ ته مې راوسته. دا مې یوې خالي چوکۍ پورې وتړلو، د دې لپاره چې وګورم کور کې نور څه شته. بیا راووتم. په کراره 2یم منزل ته پورته شوم. غوښتل مې د پاسني دهلیز د ګروپ بټن پیدا کړم چې په سر مې یو دروند ګزار وخوړو او زینه کې لاندې ورغړېدم. چې حال ته راغلم نو زه په یو چوکۍ کې تړل شوی وم او هغوی دواړه خلاص شوي وو چې ما تړلی وو. کوم یو چې زه په سر وهلی وم، تلیفون کې په نورو ملګرو زیری کاوه. د خلاصېدو لاره نه وه. ښکاره وه چې هغوی زه ژوندی نه پرېښودم او په سختو شکنجو یې وژلم. تلیفون والا نورو دواړو ته رامخ کړ. رئیس یې ښه راغلاست راځي. ما باید یو څه کړي وای، خو څه مې کولی شو؟ کلک تړل شوی وم او هر څه په فکر کې نه کېدل. ما چې زینو کې راغورځولی و، هماغه یو کلک سوک په خوله راکړ. غوښتل یې خپله ټوله غوسه را باندې سړه کړي، خو همدا شیبه د کور دروازه راوټکېده او هغه ورمنډه کړه. رئیس لکه چې راغی. نور دواړه ما سره پاتې شو. کوم یو چې زه په دې حال اخته کړی وم، د ملنډو خندا یې وکړه. هغه ډیر مهربانه دی. بل ملګري یې سګرټ بل کړ. اوس به یې خپله وګوري. دوی لکه چې د خپل رئیس په اړه غږېدل. سیګرټ والا په کشکړې لوګي وټوخل. رئیس خو موټر کې راځي. دروازه څنګه راوټکېده؟ ناڅاپه په درز د کوټې دروازه را خلاصه شوه. یو کس را ننوت. دواړه یوه شیبه کې په بېغږه وسلې هغې نړۍ ته ولېږل، لکه خدای جل جلاله زما مرستې ته فرشتې را لېږلې وي. را ننوتي کس د تورې خولۍ کورتۍ اغوستې وه چې را مخ یې کړ. نو له حیرانۍ مې سترګې وازې پاتې شوې. هماغه د امنیت کارمند و چې نوم یې قاسم را ښودلی و. دې ته حیران وم چې هغه له کوم ځای نه داسې وخت کې را پیدا شو. زما خوله او لاسونه یې خلاص کړل. زړور یې، خو کار د خام و. اوږده ساه مې واخیسته. ورته ومې ویل ته او دلته؟ هیڅ مې باور نه راځي. په اوږه یې لاس را زوړ کړ. شنې بخنې سترګې یې غونجې شوې. ته ساه سمه کړه، زه به کور له سترګو تیر کړم. ما ته د هغوی د رئیس راتګ را یاد شو. ومې ویل د هغوی رئیس را روان دی، باید ژر له دې ځایه پښې وباسو. لنډ یې وخندل. د هغه راتګ ته انتظار کوو.
تیرې شوې پیښې سخت ډارولی او بې زړه کړی وم. ومې ویل هسې نه چې له دې بده راشي. د لاندې منزل دواړو کوټو کې هغه څیزونه وو چې په ورځني ژوند کې ترې ګټه اخیستل کېده. بیا دویم منزل ته پورته شو. هلته لا هم تیاره وه. قاسم ډیر په آرامۍ له ما مخکې لاړو. زه بس همدې ته په تمه وم چې څه به کېږي او هسې نه هلته کوم بل کس وي، خو زما شک بې ځایه و. لږ وروسته رڼا شوه. وی ویل څوک نشته. خوا او شا ټوله شیشه آبي بوتلونو ډکه کړې وه چې د زیتونو د دانو او تیلو نه ډک وو. هغوی د یو ښه کار تر شا تور کار مخته وړ. موږ ته هیڅ په لاس را نغلل. ګروپ مو بند او راکېوتو. دا وخت د موټر د رانږدې کېدو غږ راغی. زه وارخطا شوم لکه چې رئیس راغی. څه به کوو؟ هغه بې له دې چې وډار شي ما ته هم ډاډ راکړ چې هیڅ خبره نشته، زه در سره یم. بیا یې رانه وغوښتل چې ژر د یو کس دریشي واغونده. ما ژر له یو مړي نه دریشي وایسته او د کالیو د پاسه مې واغوسته. د یوې کوټې کړکۍ لویې دروازې ته مخامخ وه. قاسم راته په بیړه بیړه سپارښتنې شروع کړې. ته به دروازه خلاصه کړې، زه دلته پاتې کېږم، باید ونه ډار شي چې پوه شو هغوی څو کسه دي، بیا به ګورو چې څه وکړو. زه له کړکۍ ستاسو ساتنه کوم، خو که ته تېروتنه وکړې نو له ځانه سره به ما هم د مرګ خولې ته ورکړي. همدا شیبه د دروازې په چاودنو کې د موټر د ګروپونو رڼا راننوته او تیز هارن دې څو ځله وواهه. زما ورخطایي نوره هم زیاته شوه. هغه ډیکه کړم. وی ویل ورځه دروازه خلاصه کړه. زړه نه مې یو خدای خبر و. ور روان شوم. د انګړ کونج کې د ولاړو بوټو بیخ ته هغه کس پروت و چې د رئیس پر ځای قاسم ته دروازه خلاصه کړې وه. تور پرونر را ننوت. موټر کې ناستو. زه ځکه نه وم لیدلی چې ما د دروازې له خلاصولو سره ځان د هغې شاته پټ کړ. کله مې چې بیرته دروازه بندوله هم هغوی ته مې شا شوه. 3 کسه ترې راکېوتل، خندل یې او زنګېدل. بې له دې چې ما ته وګوري دهلیز ته ننوتل. لا مې هم زړه دربېده چې یو غږ شو. څوک مو نیولی؟ چیرته دی؟ ما تومانچه لاس کې ونیوه. که ملګري مې له ستونزو سره مخ کېده نو زما مسؤلیت و چې ویې ژغورم. د کوټې د دروازې د خلاصېدو غږ مې واورېده. اوس به نو ضرور یو څه کېدل. د دهلیز د دروازې له چاود نه مې دننه کتل. 2 کسه په کوچونو وغځېدل او دریم چې اوږده ویښته یې شاته اړولي او لکه د ښځو یې پوني بند کړی و هماغه کوټې ته ورننوته چې قاسم پکې کمین نیولی و. د زړه درزا مې همداسې زیاتېده او لړزې نیولی وم چې د قاسم غږ مې واورېده. که هر یو وخوځېده د ماغزه شیندم او چې دننه مې وکتل نو هغه د څنور پر سر تومانچه ایښي او له کوټې را بهر کړی و. هغه 2 چې کوچ کې پراته و رانیغ شو. نشه ترې والوته. یو چاقو یې راوایسته. وسله یې لکه چې موټر کې پرېښې وه. ورخطا او حیران و. قاسم دا ځل ما ته راغه کړه. راځه ملګریا، دا ګیدړان اوس زموږ په ولکه کې دي. ژر دهلیز ته ورننوتم. چاقو والا ته مې تومانچه ونیوله چې چاقو وغورځوي. چاقو یې وغورځاوه. ترې مې وغوښتل چې د خپل بل ملګري لاسونه د غاړې په دسمال ور وتړي. دستي یې په بل ملګري لاسونه شاته تاو او وتړل. د لاسونه مې ور وتړل. بیا د څنور خوا ته ورغلم. تومانچه یې لا هم په بډه وه، خو د راویستو وخت یې نه و پیدا کړی. ما چې څنګه غوښتل د هغه تومانچې ته لاس کړم، ناڅاپه مې د پښو منځ کې یوه سخته لغته وخوړه. درد مې په سترګو تیاره کړه. ډز مې واورېده او له ډز سره یو ځای چغه. څنور ما ته لنډ پړ مخې وغورځېده. را کېناستم. هغه 2 مې چې تړلي وو سپینې تښتېدلې وې. درد مې نه و قرار شوی، خو باید زغملی مې وای، ځکه نه ویل کېدل چې بله بلا را نازله نشي. قاسم ژوندی دواړو ته ورلنډ شو. وی ویل هره پوښتنه چې کوم سم ځواب راکړئ. دواړو د سر په خوځولو سمه دوا یې کړه. وی ویل تاسو کې رئیس کوم یو دی؟ د هغوی سترګې مړې ته واوښتې. دا رئیس مو څوک دی؟ یو یې په زاریو شو. د خدای لپاره موږ ته څه مه وایه، موږ په هیڅ نه پوهیږو. درنو اوریدونکو، 2مه برخه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بلې برخې د الله په امان.